واخله ډاکټر صاحب موټوي وخوره او خوله خوږه کا. مننه افغان صاحب. واخله رورا خوله خوږه کا. واخله ملنګ ماما خوله خوږه کا. واخله مدالي رورا خوله خوږه کا. څنګه چلې رورا؟ خیر خو به په ټول باندې موټان وشي. او رورا خیر دی، بس ډیر خوشاله یم په دې خاطر ځکه چې زما دوه نظامونه یو ځای شوي دي او ډیر زیات خوشاله یم. ها ماشاءالله ډیر زیات خوشاله شوم. دا خو ډیره خوشحالي خبر دی. مبارک دی درته. خدا راته وایه چې نومونه به پېښ دي د خیره. بس رورا د یو نوم دی لر او د بل نوم دی بر، نو دواړه زما زامن دي او دا دواړه نومونه پیژږدم. ها رورا ډیر ښایسته نومونه دي، مبارک دی ورته. مننه مدالي رورا. زه مخکې زما د موټین په خلکو ویشم مکمل کلی رانه پاتې دی چې ټول خلک خبر کما او موټی ورکم ورته. صحیح ده رورا، ورشه په خیر ورشه، بس خبره ده، ورشه په خیر. خدای پاک دې تاسو نیک سالي دا دواړه زمون غټ کړي. آمین. والکانو وتا چیرته دلته راشه، کار مې دی دواړو سره. السلام علیکم پلار جانه، څه خبر ده؟ وعلیکم السلام زوی، په خیر راغلی، څنګه یې خې جوړي، څنګه چل دی؟ ابل رور دی چیرته دی؟ پلار جانه اخو د باندې تلې د کور د پاره سودا راوړي، خیر شه. نه زوی جانه هیڅ خبر نشته دی، مې تاسو دواړه لږ غټ شوي نو ژوند دی رقم سختی راځي او غواړم چې تاسو دواړو سره خبرې وکړم یو څو شیانو باندې. نو خیر رور دی راغی به سره خبرې وکړو. صحیح ده پلار جانه چې څنګه ستا خوښه وي. السلام علیکم وروره، څنګه یې ښې جوړي؟ وعلیکم السلام وروره، او ښه یم، خیر اوسئ. څنګه چلې سودا دې راوړله؟ او ورور جانه سودا مې راوړله. خو خیر تاسو څه په باره کې خبرې کولې؟ پلاره څه خبر وله؟ ګورئ زامنو زم ډېر زیات کمزوری شوی یم او تاسو ماشاءالله اوس زلمیان یې، نو زه تاسو ته یو خبره کوم چې ډېر احتیاط به کوئ. دا دنیا ډېره مطلبي ده او تاسو کوشش به خلک کوي چې تاسو دواړه سره جدا کړي، نو جدا کېږي به نه او اتفاق به یو بل سره ساتئ. او بله خبره دا د زامنو چې په د بل چا په خوله به اعتبار نه کوئ، چې خپل یو کار نه لیدلی نو د بل چا په خوله به اعتبار نه کوئ. لکه څوک چې د لر په باره کې بره تاله خبرې کوي یا غلطي وي یا خرابې وي نو ته به په اعتبار نه کې، ته به خپل ورونه ته پوښتنه کې. او بره که تاله څوک د لر په باره کې خرابې خبرې کوي نو ته به ترې نه پوښتنه کې، نو په سړي به اعتبار نه کې. صحیح ده زما بچو؟ سمه ده پلار جانه. آفرین زما ګرانو بچیانو، هیله کوم چې عمل پې وکړئ. خبرې خو م ډېرې واورېدلې او بچو څه کار وکړئ، ځې لاړ شي پټو ته اوبه ورکړئ. ماشاءالله څه کال ډېر ښایسته فصل شوی دی، نو لاړ شي پټي ته اوبه ورکړئ. صحیح ده زما بچو؟ لالا ولالا وایه روجانه څه خبر ده؟ روجانه ما ویل پټي ته مې اوبه ورکړي او زه خلاص شوم. زه دلته کېنم دمه کوم، راځه ته هم کېنه لږه دمه وکړه، سره به ګپ ولګو. صحیح ده روجانه، زه درغم ته کېنه او زه دا درغم 2 منټو کې. صحیح ده روره؟ یاره روجانه ډېر زیات ستړی شوم، ډېر کار مې وکړ، ډېر ستړی شوم. چې پولې په دې پولې مې ډېرې منډې والې، سخت ستړی شوم. یو ټوکر راته وکړه چې زړه مې لږ خوشحاله شي که نه؟ ښه روجانه واوره، یو ټوکر ته وکړم چې زړه دې خوشحاله شي. نو روجانه ټوکه داسې ده چې یو ورځ یو غل سودا ختمه شوې وله، نو کوروالی ورته ویلې چې ورشه لږه سودا راوړه، کور کې سودا ختمه شوې ده. نو غل ورته څه ویلې خبرې؟ نه خبر نه. نو غل بیا څه ویلې؟ نو غل خپلې ښځې ته ویلې ودرېږه دوکانونه خو بند شي که نه. اوهو د مور زو دا دواړه ورونه خو داسې یو بل سره خاندي. ته ودرېږه زه به په خوند پوه شم، زه به جاړم او تاسو به خاندئ تر که زه تاسو دواړه سره جدا کړم. ولکې لره دلته راشه، کار مې در سره دی. هلکه بره ته خو ډېر قمقل سړی، ته دې د ورور سره داسې خاندې او ګپ شپې لګې او خبرې دې تا پسې بل ورسې خبرې کولې. نه مړه څه درته ویلې دې قمقل؟ یاره بره ډېرې غلطې خبرې ستا په باره کې ما ته پرون وکړلې، زه یې ویلی هم نه شم. خیر تی ما ته ووایه که نه چې درته ویلې چې زه ورشم په ده باندې دا خوله ور ماته کړمه. ما ته ویلې ستا په باره کې ویلې دا بر چې دی دا ډېر ارامخور دی، وایي ټوله کور کې ناستي او زه ورته سخت کارونه کوم او ډوډۍ ورته کور ته راوړم او دی خوري او وایي دا په پلار باندې ډېر ګران دی او زه په پلار باندې ګران نه یم. ښه او نور یې درته څه ویلي؟ او دی هم راته ویلې وایي دا چې دی ټولو ګاډو ګرځي یا موبایل ورسره یي، کله یو کاره بل کاره د ملګرو دوستان کاره وایي چکرې وهي او په ما باندې ډېر زیات ظلمونه کوي. داسې خبرې ستا په باره کې ما ته کولې، ته خپله سوچ وکړه نو. نه مړه او نور یې درته څه ویلي؟ بس همدغسې درته ویلې، نور درته نه ویلې، خو ډېر زیات خبرې درپسې وکړې خو زه درته نه شم کولی. ښه او دی درته نه ویلې چې زما په باره کې د څوک شیطاني وکړي هغه ته په راخولې 15 سوکه ورکړه؟ نه داسې خو یې نه دي ویلي. ښه نو بیا ټینګ شه ورته. خو ما ته ویلي و چې څوک زما په باره کې د شیطانۍ کوي نو 10 څپېړې وهه، ته مې 4 څپېړې والې ځکه بیا زما لاس درد کوي. خټک یوسف زیم مومند که افریدیم پختونخوا زما وطن پختونخوا